السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امین یم او تاسو زده کوئ انویسټمنټ پورټفولیو مینجمنټ. دا زموږ د تیر لیسن په دوام سره دی. اکویټي مارکیټ اکویټي مارکیټ یا د شتمنیو کوم بازار چې دی دا هغه بازار دی چېرته چې خپلنۍ پانګه یا شتمنۍ سندونه هغه اخیستل کیږي او خرڅول کیږي. او دغه اکویټي مارکیټ کې چې کوم سیکیورټي دي نو دا عموما په دوو کټګوریو سره دی چې یو ته کامن سټاک وایي او بل ته پریفر سټاک وایي. نو دلته کې کامن سټاک دا د اکویټي یو مشهور سند دی او اخیستونکي د خپلې برخې په اندازه په کمپنۍ کې مطلب شریک ګرځي او دا پریفر سټاک په اندازه دا کامن سټاک دا زیات نشریږي. یو شی بل هغه ته تاسو متوجه شئ چې دا ګټه چې کوم ده دلته ګوره د فیصدي په اندازه نه ده، ګټه دا پر سټاک ورکول کیږي. او بل په کامن سټاک کې ولو که یو څوک یو سټاک هم ولري هغه د دې حق لري چې د کمپنۍ په کلنۍ غونډه کې یا ګریډ انول میټینګ دې کې هغه صحیح برخه واخلي او سهم پکې واخلي. او سهامدار بل د دې یو خصوصیت دا دی چې کله یو څوک کامن سټاک واخلي نو سهامدار ته د هغه په نوم د سهامدار ته په خپل نوم کمپنۍ یو ډیویډنډ اکاونټ خلاصوي او په لومړی قدم کې مطلب یو څوک دا کامن سټاک واخلي دې ته یو څه اندازه ډیویډنډ مخکې له دې نه چې دا ګټه شوې وي دا دغه کامن سټاک والا ته په اکاونټ کې ور انتقالوي او چې بیا معمولا لږ اندازه وي ډېره نه وي. بیا چې کله ګټه وکړي او ګټه یې ډېره وي نو باقي چې کومې ګټه شوي د دې چا چې سټاک اخیستی وي د دې اکاونټ ته بیا انتقالوي. خو دلته اوس سوال دا پیدا کیږي که اوس ما فرض که سټاک واخیسته زما اکاونټ ته زما د ډیویډنډ اکاونټ ته یو څه اندازه ګټه مخکې نه را انتقال شو، البته ګټه نه خو یو څه اندازه مخکې پیسې زما اکاونټ ته راغی یا ډیویډنډ اکاونټ ته. خو چې کله اوس کمپنۍ تاوان وکړي بیا به څنګه کیږي؟ نو دلته چې کله کمپنۍ تاوان وکړي چاته چې ډیویډنډ یو څه اندازه ورلیږلې وي سټاک هولډر ته نو هغه ته بیرته نه اخلي، ځکه یې ته نه اخلي چې بیا دې سره د کمپنۍ امیج خرابېږي. نو دا تاوان به بیا د کمه کوي، کوم ځای نه به دا کمپنۍ پوره کوي. ګورئ کمپنۍ خپله ذخایر لري، اجباري ذخایر، احتیاطي ذخایر، احتیاط او اختیاري ذخایر. نو دا کوم تاوان چې کړي وي دوی د دې ځینې جبرانوي او د خپل ذخایرو نه د تاوان جبرانوي او د سټاک هولډر نه کم ډیویډنډ اکاونټ ته چې کوم ارقام لیږل شوي وي هغه ته بیرته نه اخلي. بل نیکسټ مونږ سره دی چې اوس د دې کامن سټاک ګټې باندې به مونږ غږیږو چې یاره دا کامن سټاک اوس څه ګټې لري او څه تاوانونه لري. نو لومړی قدم کې په ګټه باندې وغږیږو. یوه ګټه یې دا ده چې دا ډېر لوړ سیالات لري. لوړ سیالانه مطلب های لیکویډ نه په دې معنا سره چې یو څوک سټاک واخلي او پیسو ته ضرورت وي دفعتاً یې کولی شي چې په بل څوک باندې خرڅ کړي. د یوه دوم قدم کې دا د بانډ قرضه سند ګوره کله چې یو څوک مطلب بانډ اخلي نو هغه ته د کال په آخره کې ګټه ورکوي، انټرسټ ورکوي. یو څوک د قرضې سند اخلي بانډز اخلي نو هغه ته معمولا د کال یا د دورې په آخره کې هغه ته انټرسټ ملاویږي. ولی که یو څوک دلته کامن سټاک واخلي نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله څه رقم دغه ډیویډنډ اکاونټ ته مخکې ور انتقالیږي. نو یو امتیاز یې دا شو. بل د کامن سټاک یو خوبي دا ده چې دا دوه ګټې لري. دوه ګټې په څه معنا؟ ګوره یو خو دې ته روټین ډیویډنډ ملاویږي، بله ګټه یې دا ده ګوره یو سټاک ما نن په $100 اخیستی دی او کال وروسته کیدی شي د ده نرخ لوړ شي 100 شي. نو دا 100 روپۍ ګټه چې کومه ماته ملاویږي دا د کپیټل ګین نه ملاویږي. نو مطلب د خبرې مې دا دی چې دا
کامن سټاک یا دا سټاک نسبت بانډ ته که موږ ګورو نو دا دوه ګټه لري، یو د ډیویډنډ دی او بل کیپټل ګین. همدا شانتي د ګټو سره سره تاوان هم لري، او تاوان دغه دا دی چې نظر بانډ ته د خطره لوړه ده. مطلب بانډ ته که موږ ګورو د خطره یو څه لوړه ځکه ده چې ګوره کله دا کمپنۍ چې کومې دي دا لیمیټډ لایبیلیټي دي. که کمپنۍ دلته د افلاس سره مخ کېږي، تاوان کوي، نو بیا دا وبخئ کمپنۍ چې کله افلاس سره مخ کېږي، تاوان کوي، نو د کامن سټاک والا نه مخکې قرضدارانو ته څه پیسې چې پاتې هغه اول قرضدارانو ته میلاویږي، اخره کې که چې پاتې شو بیا کامن سټاک والا ته ورکوي. نو ځکه د هغې په اساس موږ وایو چې د هغې خطره لږه لوړه ده. بل د دې سټاک چې کوم د انالیسس دی دا ډېر زیات کمپلیکیټډ دی نسبت بانډ ته، نو دا یو تاوان هم کېدلی شي. بلکې موږ کیپټل ګین په نظر کې ونه نیسو، خالي موږ ډیویډنډ په نظر کې ونیسو، نو ډیویډنډ بیا نسبت انټرست ته کم دی. نیکسټ موږ سره دی پریفر سټاک. ګوره پریفر سټاک دغه اسام د سټاک او بل د بانډ دواړو خصوصیات پکې دي. څه مطلب دی؟ مطلب د خبرې دا دی چې دا پریفر سټاک لرونکي ته هم ګټه هم ډیویډنډ ورکوي وبخئ او هم انټرست میلاویږي، دواړه ورته میلاویږي. خو دې کې شک نشته دی چې بانډ هولډر ته کم انټرست میلاویږي، نو دلته پریفر سټاک والا ته به په هغه اندازه نه وي، هغه نه به یوه کم اندازه وي. نو په دې اساس دغه کې یو څه توپیر سره لري. او بل فرق یې دا دی چې کله هلته یو څوک کامن سټاک اخلي، او ما چې مخکې تاسو ته یادونه کړې وه چې یو څه مقدار پیسې مخکې د ډیویډنډ اکاونټ ته ورځي د سټاک هولډر ته، نو دلته چې هغه نه بیا کولی شي چې سټاک هولډر استفاده وکړي. ولې په پریفر سټاک کې که د پریفر سټاک چې کوم هولډر د هغه اکاونټ ته که کمې ارقام ورم شي، نو هغې د دورې د ختمېدو نه مخکې استفاده نشي کولی.